ته ډېره اړتیا لرم مورې. اوس زه ډېره خفه یم. هېڅ نه پوهېږم چې په چا باور وکړم او څه وکړم. سلیم هم نور نشته، هېڅوک نشته چې زما په حالت پوه شي. له تا نه پرته بل هېڅوک هم نه لرم. لږ پاتې مورې، ډېر ژر به زه ستا خواته درشم. لږ صبر وکړه ښځې، په سختۍ دې مرحلې ته رسېدلی یم. لومړی علي لاسته راوړم، بیا د صحرا ژوند نوې مرمۍ پورې تړلی او د هغه ښوونکي هم. ته ډاډه یې چې علي هلته درځي؟ زه خپل زوی پیژنم، البته چې راځي. اوس موبایل بندوم. سمه ده. باید راشي زویه، که ته زما د کارونو لپاره په ما باندې غوسه هم اوسې، خو بیا هم باید راشي. وینه مو یوه ده، وینه مو. علي ولې ورختای؟ که څوک دی وویني فکر به وکړي چې لومړی ځل دی دی. ښوونکیه هغه زه باید تشناب ته لاړ شم تر څو به چې وار رسیږي. وزغم علي، وار دې را رسېدلی. همدلته پاتې شوې، چېرته نشې تللی؟ که پلار مې ماته په تمه نشي بیا؟ بلې مورې، مورې ستا غږ نه اورم. څوک ورک شوي؟ اصله ښایي کیدای شي کار ورته پیدا شوی وي، هلته به تللی وي. پوه شوم مورې، سمه ده زه راځم. علي زه باید لاړ شم. سمه ده تاسې لاړ شئ، زه هم کور ته درځم ښوونکیه. سمه ده، بریالی اوسئ. ته نو څوک یې؟ دلته څه کوې ها؟ زه پوهېږم چې تاسې څه غواړئ. کله دې ځای نه لاړ نه شو نو پایله به یې ښه نه وي. ملګری خو دې وتښتېدی، اوس ستا وار دی. پوهېږم چې نجلۍ دننه ده، ناروغه ده، ډاکټر ته اړتیا لري. تاسې څه ډول انسانان یې؟ له خدای نه هېڅ نه ډارېږئ؟ په هغې نجلۍ څه کوئ؟ چېرته چې ځي هلته به ښه شي. هېڅ چېرته هم نه ځي. ته به هم خور او مور لرې که نه؟ هېڅ وجدان نه لرې؟ هغه هم کورنۍ لري، هغه خوشي کوي. څو ځلې مې پوه کړې، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ها، ته دا نجلۍ پېژنې؟ موږ ته جنجال مه جوړوه، کار دې کوه. هې چېرته ځې؟ ودرېږه ودرېږه ودرېږه. تر څو چې هغه خوشي نه کړي زه هېڅ ځای ته هم نه ځم. ته څوک یې؟ واجنم دی. زه له خدای نه پرته له هېڅ چا نه نه ډارېږم. پولیس! دې سړي دلته پولیس راغوښتي. وروره پولیس راغلل. تښتو.
ځایه و نور خلاص شو صبر وکړئ نه څو ځله مې ورته زنګ ووهه خو موبایل یې بند دی خدایا دا نجلۍ به چېرته تللې وي هېڅ نه پوهېږم اصله په داسې یو حالت کې د ته څنګه دومره ارامه اوسېدلی شې سلیمه که په اصل کوم څه وشي موږ به خلکو ته څه ځواب ورکړو هېڅ نه پوهېږم خدای دې نه کوي چیرته روان یې نور به چیرته ځم ستا خواته درتلم سلیم ښوونکي راته زنګ ووهه چې دلته راشم تا باید یوازې پرېنږدم ولې خفه شوې زما په لیدو خوشحاله نه شوې نه ملګریه داسې خبره نه ده بله دا چې ته ولې په ټاکنو کې نه یې لاړم خو زه یې ونه ټاکلم څه وایې خیر دی کومه خبره نه ده هسې هم دومره راته مهمه نه وه هله راځه چې چکر ووهو نه زه باید کور ته لاړ شم کور کې څه کوې وروسته به بیا لاړ شي هله نه ایفه نن زه ډېر ستړی یم کور ته ځم سبا بیا ګورو ها داسې ده اصله هلته هم نه ده راغلې په هر حال سمه ده مننه د لیدو په هیله مننه شغل یې کره هم نه وه ټولو ځایونو ته مې زنګ ووهه کوم بل ځای د فکر ته نه راځي نیسان ښه فکر وکړه لورې کوم کسان مې چې پېژندل زنګ مې ووهه اصلا نشته هیڅ چېرته هم نشته لکه د ځمکې لاندې چې پټه شوي وي هر ځای کې مې پوښتنه وکړه خو څوک معلومات نه لري اوس مې فکر ته نورې خبرې راځي که ځان ته یې زیان رسولی وي بیا هیله کوم داسې خبرې مه کوه میرال هسې نه موږ ټول خفه یو مور مې رښتیا وایي اصله هېڅکله ځان ته زیان نه رسوي کېدای شي غواړي یو څو موده یوازې پاتې شي هیله کوم لږ ارامه اوسئ ارامه اوسو ستا لپاره د دې خبرې ویل اسانه ده کوژده دې له منځه ویوړه اصله اوس هم تا ته هېڅ ارزښت نه لري که نه اوس هم ته وایې چې هیله کوم ارامه اوسئ ټیټه ونه لري کابو 22 یا 23 کاله عمر لري شنې سترګې لري ډنګره وه هغه وخت ډنګره وه له رنګه سپینه وه سمه ده دا نجلۍ ستاسې څه کېږي هغه یعنې الیف
زما خور ده. سمه ده خو باید لږ څه په تمه شئ. سمه ده، کومه ستونزه نشته. ښه ورځ. ښه ورځ. ملا صاحب تر ننه پورې دیواله ماته ونه ولې چې هغه نجلۍ ستا خور کیږي. اورم نیسان. زر کور ته راشه احمده. اصله کور کې نشته. ټول ځای نه مو ولټول. سمه ده درځم. رجایي زه باید لاړ شم. یوه شېبه صبر وکړه تر څو چې ځواب رانه کې چیرته دې نه پرېږدم. یو انسان چې خپل ځان ته کومه خبره نشي کولی هغه خبره تا ته څنګه ووایي؟ ولې ملا صاحب ووایه ته څه ګناه لرې؟ څوک چې بدي وکړي له بدو کسانو سره یې ګناه یو شان وي. که زه دا کار ونه کړم نو خدای ته به څه ځواب ورکوم. له همدې کبله هر څنګه چې کېږي باید پیدا یې کړم. څه وایې دا چې ستا په شنګز داسې خبره کوي نو زه څه وکړم ملا صاحب؟ ها زما لپاره جنت یو خیال دی، دوزخ راته تضمین شوی. داسې فکر مه کوه. هغه کس چې وروسته له لوی ګناه نه ډارېږي له هغه کس نه ښه دی چې د وړې ګناه په ترسره کولو توبه نه باسي. د خدای له رحمت نه مه ناهیلي کېږه. بسم الله الرحمن الرحیم. خور جانې بخښنه غواړم په زحمت شوې خو که په سخت حالت کې نه وای دلته نه راتلم. څه غواړې دا راته ووایه. د اوسېدلو لپاره یو ځای ته اړتیا لرم. یو څو ورځې اوسېږم بیا ځم. بخښنه غواړم زه خپله دلته په تنګه یم. تا ته ځای نشم درکولی. بیا څه خبره ده؟ هیله کوم ماما شړه خور جانې زه یوازې د باندې څه وکم. هارونه ټول بازار کې مې پوښتنه وکړه خو هیڅ اصلا نه ده لیدلې. مې لټوه عثمانو، زه د چا مرستې ته اړتیا نه لرم، خپله یې پیدا کوم. اصله ورکه ده خو زه هیڅ هم نشم کولی. داسې دلته لستر زنې ناسته یم. که داسې وکړي د خلکو به لا ډېر درته پام شي. خلکو ته به د غیبت لپاره موضوع پیدا شي. هر څنګه چې کېږي ته باید لاړه شي. په غم کې باید ځان شریک کې. دا ټول زه مالا ملا وشول. که زه نه وای داسې به هیڅ هم نه وشي وي. که زه د دوی ژوند ته نه وای راغلی اوس به سلیم ښوونکي او اصلي واده کړی و. څه چې قسمت کې وي هماغسې کېږي، هېڅوک یې مخه نشي نیولی. هله نو اوس دا خبرې پرېږده. مخکې له دې چې خلک درپسې زنګ وهي ته پخپله د اصلي دوی کور ته لاړه شه. هله نو مورې داسې مه کوه، هیله کوم. اوس به وګورې اصله به په خپلو پښو بیرته راشي.
د اصلي په اړه کوم خبر نشته؟ زموږ د حالت نه وینې؟ نه احمده، د اصلي په اړه هیڅ خبر نشته. سمه ده، لږ ارامه اوسه. کیدای شي کومه ملګري کره یې تللی وي. سلیم هم دننه آرام ناستی. ورته ووایه چې لاړ شي اصله ولټوي. مه ژاړه هیله کوم. وروره دلته به یې پوښتنه وکړو. اصلي له دې مېرمنې سره کار کوه. په خیر راغلی سلیم ښوونکیه. مننه خور جانې، خوشحاله اوسئ. اصلا نن دلته نه ده راغلې؟ نه، دې دوکان کې بله جلۍ ده، زه به ترې پوښتنه وکړم. سمه ده. ډاډه نه یم، خو فکر کوم چې اصلي قصدن داسې خپل ځان ورک کړی دی د دې لپاره چې موږ وځوروي او موږ ته ستونزې جوړې کړي. دا کار یې کړی. پخوا یم همداسې یو کار کړی و. ولا نه پوهېږم سلیمه، د داسې کارونو پایله ګواښونکې وي. اصلا به د داسې یو کار جرأت وکړي، زه خو نه پوهېږم. خو بیا هم باید بد ګمان ونه کړو. خدای دې خیر پېښ کړي. هغه خو دلته نه ده راغلی، کیدای شي بل دوکان کې هم نه وي. سمه ده خورې، مننه. ښه ورځ. ګوره وروره، بیا هغسې پېښه ونه شي. یعنې که پولیسانو لومه ایښي وي، دا ځل به مو ډېر زر ونیسي. نه، زه فکر نه کوم چې علي دا ځل له موږ سره لوبه کوي. سمه ده، علي به چاته څه نه وي ویلي، خو څوک پوهېږي چې هغه نه څارل کېږي؟ او پولیسان هم په دې پوهېږي چې ستا لپاره علي مهم دی. صحرا مېرمنې، د اصلي په اړه کوم خبر شته؟ نه، تر اوسه مې نه ده پیدا کړې. زما په اندومره د اندېښنې وړ خبره نه ده. یعنې مخکې له شپې به را پیدا شي. کیدای شي د ځان د ارامتیا لپاره کوم ځای ته تللی وي. داسې کار مه کوئ چې خبره نور هم لویه شي. زویا، ته څنګه داسې ډاډمنې سلیمه؟ هیڅوک نه پوهېږي چې هغه چیرته ده او څنګه ده. ته بیا وایې خبره مه لویوئ او هیڅ اندېښنه هم مه کوئ. د دې هر څه لامل ته یې سهرا. که ته د دې خلکو ژوند ته نوی راغلی، بیا به هیڅوک هم نه و خفه شوي.
اصله او سلیم ښوونکی به نه وجلا شوي. لور مې ستا له امله ورکه شوه. په هغې که څه وشي قسم کوم تا همداسې په ارامه نه پرېږدم. پلاره هیله کوم ارامه اوسه، ارامه اوسه. خوشکه زما د لور قتل همدا دی. موږ ټول یې تباه کړو. وژنم دی. زویا صحیح لیکلی دی ووایه. پوهیږم چې ټول اندېښمانه او ټول خفه یې، خو تر کوم ځایه چې زه پوهیږم ویلی شم څوک چې په رښتیا وغواړي ځان وژنه وکړي بیا داسې لیک نه لیکي. ډاډه یم لږ وخت وروسته به را پیدا شي. دا ته څه ډول سړی ها؟ اوس هم اصله ملامته وې. ډېر پخوا مې ته باید په دې څپېړه وهلی وې. هارونه ارامه اوسه، لاس دې ښکته که. عثمانه ته ځان مخکې لاوه. هارونه ارامه اوسه. لرې شه کنه نو پایله به یې بده وي. پلاره اوبه راوړئ، کولینیا راوړئ. ښاغلی عثمانه راځه چې حوزې ته لاړ شو. زه هم ځم. پلاره د خدای لپاره ارامه کښېنه عثمانه. اندېښنه مه کوه، زه ښه یم. زه دې ډېره وډاره کړم. زه هم ځم. وروره دلته څوک نشته. ستا زوی ما رامه ښکاري. سمه ده. هغه غواړي په دې پوه شي چې موږ یې څارو او که نه. هله نو هغه باید وڅارو. والا تاسې وګورئ. هو رښتیا وایي. ورځ په خیر. دا ډیره بده ښځه ده. سلیمه واصله د همدې ښځې له امله جلا شول. هغه سړی یې له لارې وویسته. که زه د اصلي پر ځای وای د دې پر ځای چې خپل ځان ته زیان ورسوم دې ښځې ته مې زیان رساوه. خدایا تر ننه مې خپل ځان خپله ساتلی دی. وروسته له دې هم را سره مرسته وکړه. زما حالت خو وینې په دې لویه نړۍ کې یوازې پاتې شوې یم. نه کومه کورنۍ لرم او نه هم کوم خپلوان. خدایا
وبخه چې پته ما وې. څه وشول؟ کومه نوې خبره نه وه؟ کاش چې استانبول ته نوی راغلی. میرال رښتیا ویل، د هر څه زما له امله وشول. داسې مه وایه، که په قسمت کې دی همداسې لیکل شوي وي، بیا که هر څومره دې هڅه هم کړې وای خدای دې ته راوستلې. ټول سلیم ښوونکی ملامتوي په داسې حال کې چې هغه هیڅ ګناه نه لري. کاش دومره جرأت مې لرلی چې د ټولو په مخ کې مې ویلي وای دا چې ټوله ګناه زما ده. د اصلي پلار د ټولو په مخ کې هڅه وکړه چې سلیم ښوونکی ووهي، خو هغه هیڅ هم ونه ویل. خدایه دا لویه ستونزه به څه وخت خلاصه شي. اوس خبر شوم چې اصله ورکه شوې. هوښیاره نجلۍ د څنګه ورکه شوې؟ کومه بله بلا خو به ورباندې نه وي راغلی؟ نه پوهېږو زویه، د ځان وژنې یو لیک پرېښی او تللی. هېڅوک نه پوهېږي چې چېرته تللی. او ځای ته لاړو، هغوی وویل تر څو چې 40 ساعته تېر نه شي د لټولو چارې نشو پیلولی. صبر وکئ، زما پند باید وخت له لاسه ورنه کړو. څه شوي زویه؟ ته پوهېږې چې هغه چېرته ده؟ نه مورې، څه جادوګر خو نه یم. یوه بله لار راته معلومه ده چې کولی شو اصله پیدا کړو. څنګه لاره ده؟ موږ ته م ووایه. یو ملګری لرم، ځینې دعوو کې یې را سره مرسته کړې. د موبایل له لارې د اصلي ځای په ډاګه کولی شي. زر کوه خدای دې وکړي چې اصله پیدا کړو. که غواړم ما ووینې بیړه وکړه. کوڅه په کوڅه ګرځم، ستړی شوم. پوهېږم په ما باور نه لرې، خو ما چاته خبر نه دی ورکړی. هو هلته بلد یم، څو شېبې وروسته در رسېږم. سلیم ښوونکی وایي بل دې هیڅ له خولې نه اورېدل کېږي. البته د جابر په شان کس نه وژغورل شوی، نو باید هغه ډېر یاد کړي. هغه ته وګوره، کوژدنې یې د ځان وژنې لیک پرېښی، خو هغه هیڅ د هغې لپاره خفه شوی هم نه دی. حاجرې سلیم ښوونکی ډېر ښه انسان دی. کیدای شي هغه به په کوم څه پوهېږي، نه پوهېږم. زه هم فکر نه کوم چې اصله به په رښتیا داسې کوم کار وکړي. سمه ده، خو لږ پاتې و چې هغوی واده وکړي. انسان څنګه کولی شي دومره بې پروا وي؟ البته خفه شوی به وي، موږ یو هم نه پوهېږو چې د هغه په زړه څه تېرېږي. د وخت په تېرېدو سره به ته هم هغه وپېژنې. زه د هغه له برکته بریالی شوم چې له علي سره یو ښه ژوند جوړ کړم. هر څوک چې مرستې ته اړتیا ولري هغه ورسره مرسته کوي. لکه هیڅ چې خپل ژوند ونه لري تل د نورو په اړه فکر کوي. سمه ده، خدای دې وکړي چې همداسې وي. خو زه په یوې خبرې پوهه نه شوم، داسې یو ښه او با احساسه سړی څنګه کولی شي ناڅاپه خپل چلند بدل کړي؟ نه پوهېږم، کیدای شي په کوم بل چا به یې زړه بایللی وي.
زویا ملګري ته د یو ځل بیا زنګ ووهه کیدای شي کوم څه یې پیدا کړي وي. سمه ده زنګ وهم. هسې نه م یوازې موږ د اصلي لپاره خفه یو. د دې کور خوشحالي له منځه تللې اړتیا نشته چې نور هم خرابه کړي. واوره ملګریه ځای مو پیدا که څه ډاډمن یې؟ څه شوي زویا زر ووایه. خو هغه ځای زر کوه زویا ووایه څه خبره شوې اصله چیرته ده؟ سمه ده مننه. زویا اصله چیرته ده زر ووایه که نه؟ کوم ځای چې زما ملګري وښوده یوه غرنۍ سیمه ده. کیدای شي چې سیند ته لوېدلي وي. خدایا ته راسره مرسته وکړه خدایا. اصله لوره اصله هارون کاکا اصله دلته نشته آرامه اوسه هارونه. والدې داسې وکړل. ګوره هارونه اصله دلته نشته مه خفه کېږه. کیدای شي کومه تېروتنه شوې وي. دې کار که تېروتنه نه کېږي د تلیفون سیګنال له همدې ځایه راځي. احمده دا بکسه دې اصلي ده. دا د اصلي بکسه ده هارونه. لوره تا څه وکړل؟ څه دې وکړل؟ لور جانې ولې دې داسې وکړل؟ ولې دې داسې وکړل؟ اوس دې باور وکړه، باور دې وکړه. ستا له امله لور مې خپل ځان وواژه، ستا له امله. پلاره سمه ده آرامه اوسه. تر اوسه خو نه پوهېږو چې څه شوي. او رښتیا وایه احمده خو کار چې سلیم هم د اصلي لپاره لږ څه صبر نه کار اخیستی وی بیا به هېڅکله هم داسې نه و شوي. خور جانې وروره زوی دې هم دا اوس زما له مخې تېر شو. اندېښنه مه کوه زه یې څارم. وروره ته په ارامه خپل زوی وګوره. زه شاوخوا ته پام کوم سمه ده؟ ستا له امله وشول اوس خوشحاله شوې ها؟ څه دې چې غوښتل هماغسې وشول. اصله د تل لپاره ستا د ژوند نه لاړه. اوس خوشحاله شوې ووایه خوشحاله شوې. مورې پلاره هیله کوم آرامه اوسئ. داسې د یو بل په ملامتولو مو څه لاسته نه راځي. او هو تاسو نه وینئ چې سلیم څومره خفه دی؟ وینو یې. په دې خبرو سره کومې پایلې ته نشو رسېدلی. دومره زر پرېکړه مه کوئ. ستاسې لپاره دا خبره اسانه ده. زما لور تللې ده ښاغلی عثمانه لور مې. داسې مه وایه ښاغلی هارونه اصله زما لور هم ده. د ټولو درد یو شان دی. د همدې له امله د خپل زوی ته هېڅ ونه ویل ها؟ سمه ده زما ګناه ده که په هغې څه شوي وي. کاسلې باندې څه شوي وي تا هم وژنم پوه شوې. وژنم دې
که هغه نجلۍ لټوئ هغه یې روغتون ته ویوړه. څه کومه نجلۍ کوم روغتون ته یې ویوړه؟ خبرې وکړه که نه؟ زه څه پوهېږم ښاغلیه، له دې ځایه ځان غورځولی و. ما هم ولیده چې په امبولانس کې ویوړه. نه پوهېږم چې ژوندۍ وه او که مړه. پلاره د دې سیمې د ټولو روغتونونو شمېرې پیدا کړه. هغه نه راځي. علي ته هېڅ نه هوښیارېږي. کاش چې دغه خبره مې نه وای منلی. زویا علي نه یم راغلی چې تا ته غېږه درکړم. دلته راغلم تر څو د خپلو پوښتنو ځواب ترلاسه کړم. هر څه چې غواړې په اړه یې پوښتنه کولی شي. ما داسې کوم کار نه دی کړی چې ځواب یې ونه لره، خو کیدای شي زما خبرې ستا خوښې نه شي. د دې لپاره تیار یې؟ پرته له دې چې شک وکړي باید هغه ونیسو. باید په تېښته بریالی نه شي. غوښتلې چې تا ووژنې ها؟ یو انسان څنګه دومره بې رحمه کیدای شي؟ یوه شېبه هم له مرګ نه یم ډاره شوې، خو یوازې مې د علي په اړه فکر کوو. تر اوسه هم ځینې شپې هغه شېبې په خوب کې وینم. کله چې پاڅېږم او پوه شم چې دا هر څه یو خوب و، نو بیا ډېر شکر کوم. هغه سړی یې ډېر په بې رحمه ډول وواژه. اوس نو خلاص شول، هر څه تیر شول. سهرا هر څه تیر شول. جابر نور موږ ته زیان نشي رسولی، خو بیا مې هم هغه شېبې یاد ته راځي. موږ دواړو ډېرې سختې ورځې لیدلې. ته له جابر نه وتښتېدې او زه هم له جنګ نه.